اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې. د عبدالرحمن فصل ته دغه اوضاع ته د تذکرو راغلی یم. غواړم چې زه د برقي تذکره واخلم، ځکه د زړې کاغذي تذکرې مشکلات ډېر وو. نو چې موږ هر ځای ته ورشو دوی د برقي تذکرې پوښتنه زموږ څخه کوي. نو برقي تذکره په هر ځای کې، یعنې که درس خوري، که پاسپورټ کوي، که یو مکتب ته مراجعه کوي، که یو بل اولاد یو ځای داخلوي، نو دوی د پلار تذکره د برقي تذکره غواړي. نو زه د کندهار څخه دا یم کابل ته راغلی یم. په دې تذکره پسې اولادونه مې هم ټوله راوستلي دي دپاره د تذکرې. باید ټوله داسې وکړو، نو دا چې بیا سبا موږ هلته په یو مشکل کې یو او دوی زموږ څخه برقي تذکره غواړي، دا چې موږ در مخه ورته کړي خپله سره یې واجب په هغه ورځ مو ما کار خلاص شي. دا هم زه د خلکو څه خواهش دی چې ټوله په دې تذکرو کې اشتراک وکړي، واخلي. الکترونیکي تذکرو پسې راغلی یم چې هغه واخلم. دا نورې تذکرې چې ویلې دا باندې درغلي کېدله، او یوه تذکرې نفر باندې به چا 3-4 جوړولې، غلا هر شی پرې کېدل. دا تذکرې چې دي چې هر شی واخلې، پاسپورټ، سیم کارډ، دا هر شی چې اخلي دا ټول په همده زر درکوي، او دا ټول صف دي پکې، هر شی ګوتې متې دا ټول پکې صف دي. هر څوک مشکلات زر حل کېږي په ده باندې. بیا مې نور خلکو ته چې داسې راسره الکترونیکي تذکره واخلي، ښه تذکره ده چې نه پکې غلا کوي نه په هغه کېږي، هر کار هم په زر ترسره کېږي په تذکرې سره. به ولایت کابل آمدم در قصر دارالامان به خاطر گرفتن تذکره. سابق تذکره کاغذی داشتم، میخواهم که به خودم، به خانمم، به فامیلم، به همگیش تذکره الکترونیکی بگیرم که به حج بیت الله بخیر برم، به یگام پاسپورت، یگام سفرهای خارج که داشته باشم تذکره الکترونیکی داشته باشم که برای مشکلات پیدا نشود.